سلامونه او ستړي مسې نن بیا له ساینسپوه له ساینسدان حنیف الرحمن صاحب سره راغلي یو. له ده سره به ځینې پوښتنې مطرح کوو او هغه پوښتنې دا دي چې پر د ټولنیزو رسنیو باندې ځینې ویډیوګانې راځي هغه جعلي وي که اصلي وي د دغه فرق به موږ څنګه معلوموو او ځینې په ټولنیزو رسنیو باندې خلک یو بل ته ښکنځلې کوي د دې مخنیوی به څنګه کوو یا کیدای شي دا د وخت ضایع کول هم وي نو له دې به خلک څنګه راژغورو نو لومړۍ پوښتنه به له حنیف الرحمن صاحب ستړي مه سي نو لکه لومړۍ پوښتنه به دا وکړو چې دا اوس پر ټولنیزو رسنیو خاص کار د هند او د پاکستان ترمنځ دغه نښته ده او شخړه ده ډېرې جعلي ویډیوګانې راځي په دې اړه باندې ستا معلومات څه دي په دې که تاسو وګورئ نو په دې کې دوه درې اړخونه دي یو خو دا کم جنګ چې روان دی نو دا لکه د نړۍ اولنی د ډرونو جنګ ګڼل کېږي چې دوه طرف نه لکه هغه نوې ټکنالوژي په دې کارول کېږي بس اوس ودره خو له بده مرغه یوازې صرف د ډرون ټکنالوژي نه ده په دې کې د ای ټکنالوژي یو غټ رول دی او هغه د دوه طرفه کارول کېږي چې په هغې باندې لکه دا فیک ویډیوز ورته وایي یا لکه کم چې د دروغو جوړ شوي ویډیوز دي هغه پکې په دواړه اړخ باندې ډېر زیات کارول کېږي استعمالېږي څنګه په پوهېږو چې دا جعلي ده که اصلي ده نو د دې خو یو څو لارې دي اولنۍ لاره دا ده چې اکثر په دې کې کم انځورونه وي هغه کارول شوي استعمال شوي نو د هغې یو اسان طریقه دا چې هغه خلک هغه انځور ګوګل له ورکړي او په ګوګل کې ورته وایي ریورس سرچ که نه تاسو له انځور ورکوئ چې ما د دې په شان نور انځورونه وښایه نو هغه تاسو ته ډېر شی راوباسي نو که هغه زیاتر چې کوم جعلي نو هغه به یو پخوانۍ واقعې نه اخیستی شوي لکه په دې کې ځینې په لیبیا کې چې کومه دماکه شوې وه یا فلسطین کې کوم شوي وه د هغې نه انځورونه رااخیستی شوي نو هغه تاسو ته وښایي چې دا لکه هغه واقعې واله دي او اوس خلکو لکه په دې توګه استعمال کړلي نو یو خو هغه دی دویم چې کم ویډیوګانې دي یا دغه دي نو په هغې کې دا چې تاسو ډېر شیزونو ته پاملرنه کولی شئ هغه به دا چې لکه دا کم پکسل چې هغه به د یو بل سره سمیخ نه خوري په هغې کې به ځینې چې یو ځای به لکه ډېر زیات توري سوری به صحیح توګه باندې نه ښکاري یا به لکه حرکت چې کمي هغه به طبیعي یا قدرتي نه ښکاري نو هغه شیزونو ته چې پاملرنه وکړو نو هغې ته مونږ دا پته لګېدی شي نو اوس بل پر د ټولنیزو رسنیو باندې خلک دا ښکنځلې هم ډېرې کوي نو لکه خاص کار په ټیک ټاک کې چې موږ ووینو ځوانان په دا ښکنځلو باندې دا اوس یو کاروبار جوړ شوی دی چې د دې به موږ دا ځوانان څنګه راګرځوو ځکه چې دا لکه زموږ خویندې زموږ ماشومان بچیان دغه ګوري موږ به دغه ټولنه روغې لارې ته څنګه بیایو دا خو چې د بده مرغه یو داسې لار روانه شوې ده چې موږ هغه کم د انټرنیټ شو یا د نوې ټکنالوژۍ ښه اړخونه دي هغه پرېښي دي او موږ هغه شارټ کټ یا هغه اسانې توګې ته راوړېدلی یو لکه انټرنیټ شو ای آی شو هغه خلکو ته د معاشي اقتصادي ډېر لارې ښایي هغه ښه ویډیوګانې هم جوړولی شي نوي مهارتونه یې زده کولی شي په هغې باندې د هغې نه زیاتې پیسې ګټلی شي ورسره نه علم بلکې پیسې هم ګټلی شي خو موږ زیاتره پښتانه خاص کړی دا نور چې کوم دي هغه دغه اسانې لار ته اړېدلي چې په کنځلو باندې په ټیک ټاکو باندې ګیمونه کوي یا دغه کوي که نه نو وقتي طور خو هغه وشي خو د دې نه صرف د هغو په ژوند باندې بلکې د را روان چې کوم کل دی په هغې باندې ډېر بد اغېزې د خلکو دا سوچ جوړ شي چې همدا لاره ده همدا کول پکار دي خو د هغې نه زیاتر همدغه کم کسان چې دي هغه په خپل هم په ډپریشن کې لاړ شي ځکه چې دا یو په انګریزۍ کې چې ورته وایي یو سسټینبل لاره نه ده نو راګرځول به څنګه کوو لکه نو ګرځولو زما اسانه په خپل ذهن کې چې کوم راځي دا دی چې دا کوم ماشومان دي دا دي دو دې لار ته مخته شي چې دو ډیجیټل سکلز یې زده کړي نوې ټکنالوژي زده کړي په هغې کې لکه دو اوس په کور کې ناست شي دو ویډیوګانې هم جوړولی شي مخکې به چې کوم ویډیو شوه لکه هغه ډایرکټر به جوړوله په هغې به ډېر وخت لګېدو هغه اوس دو په مدد سره په سیکنډونو کې جوړولی شي او په هغې باندې پیسې هم ګټلی شي دغه شان یو نوی سکل زده کولی هم شي او ښولی هم شي نو هغو چې خپل وخت په دغه باندې ولګوي نو دا به نه صرف د وس لپاره بلکې د راتلونکي لپاره په دا ټولنیزو رسنیو کې ډېر داسې ځوانان دي نجونه او هلکان دي
چې د هغوی د بنیادي زده کړې کسر سوي نه دي، تعلیم یې کړی نه دی او هغوی دغه لارې څخه پیسې هم ګټي له د ښکنځلو له لارې، او کیدای شي موږ به څه ورته ووایو چې بېحیایي ورته ویلی شو، که به دا داسې ښه ټکی نه وي، د دې لارې دوی پیسې هم ګټي. نو له بده مرغه خو په ټوله نړۍ کې یو داسې یو ټرینډ دی، یو رجحان روان شوی دی چې هغې ته دا وایي چې لکه ځینې خلک داسې دي چې هغه پخوا چې به ورته انټرټینر دی که نه، نو هغه داسې خلک دي چې په کنځلو باندې پیسې ګټي، چې خلک کوم شی خوښوي هغو په هغه شي زمنه کوي. نو که موږ د دو یو غندنه وکړو، موږ ووایو چې لکه دا شیز نه خلک موږ راواړو پرمختګ ته، تعلیم ته، یا داسې شیزونو ته چې هغه وایي چې لکه مهارت سره یو کاروبار ته هر څه شي، نو د هغو په خپل هم هغه نیوکه وشي او هغو به هم هغه کار پرېږدي چې هغو ته پته ولګي. په دې کې په پیل کې خو لږ ستونزې چې لکه یو شی زده کول یا په دا کې، خو دا بیا د ټول لار دپاره یو کړۍ یو لاره یې په هغې باندې دوتلی شي، ژوند کولی شي. دا کم شارټکټ چې دي دا ټیک د یو کال دوه به وي، خو د هغې نه پس به دی په خپل هم په ډپریشن کې په نور کې به بیا به څه لار نه وي. نو لکه د یو ساینسدان په توګه چې تاسو د ډیجیټل نړۍ ساینسدان یاست، تاسو به دوی ته مشوره څه وي لکه داسې ځوانانو ته؟ زه خو په دوی ته دا وایم چې لکه کم راتلونکی دی، په دې کې ډیجیټل کم سکلز چې دي، خاص کر د مصنوعي ځیرکتیا چې دي یا آرټیفیشل انټیلیجنس چې کوم دي، هغه ډېر مهم دي. که تاسو وګورئ نو د دې اوسني جنګ نه د دغه نه تاسو ته پته لګي چې لکه نړۍ کم طرف ته روانه ده. موږ په دې باندې ځان پوه کړو، دا مهارتونه زده کړو او دا په ښه توګه باندې وکاروو. په هغې باندې موږ ډاکومنټري جوړولی شو، د علم پرمختګ جوړولی شو، د مهارتونو جوړولی شو، یا چې زموږ په ذهن کې کم داسې کیسې یا فلمونه هغه هم جوړولی شو، هر څه کولی شو. نو موږ خپل لکه یو سړي اوس تعلیم بنیادي تعلیم یې کمزوري وي، نه جی ښه زده کړې نه وي کړي، هغوی لپاره به ستا مشوره څه وي چې هغوی څنګه له دې په ښه توګه ګټه واخلي، لکه پر ځای د دې چې ښکنځلې کوي یا لکه نور ناوړه کارونه کوي پر ټولنیزو رسنیو، له دې مثبته ګټه څنګه واخلي؟ مثبته ګټه زه په اسان لفظونو کې دا وایم، مخکې وویل چې تعلیم یې نه وي، لکه سواد یې نه وي او بېسواده خلک. نو د هغې خو دا دی چې لکه په اسانه توګه دا دی چې موږ په خپل هم دا حال ځلې کوو چې په پښتو کې هم دا زیاتره اوس ماډلونه چې دي ستاسو په خپله ژبه کې هم تاسو کارولی شئ. نو تاسو هغې ته دا ووایئ چې لکه ماته یو داسې ویډیو انځور جوړ کا او هغې له بیا حرکت ورکا. هم که تاسو په تفریح دپاره کوئ، انټرټینمنټ دپاره کوئ، نو هغه تاسو په هغې هم جوړولی شئ، خو هغه د علم په توګه باندې هم تاسو کولی شئ. نو پرومپټ انجینرینګ ورته وایي، هغه یو ډېر مهم سکل دی، یو ډېر غټ مهم مهارت دی چې په کار دی چې خلک پوه شي. دا به راتلونکي ته پاتې شي لکه څنګه چې انګلیسي ژبه ده چې هغه تاسو په خپله ژبه کې مشین ته ووایئ چې زه دا کار کول غواړم، چې هغې باندې زده کړو کې. نو هغوی دا مشین نشي کارولی، نو دغسې شیان لکه دغه پوهه په یوټیوب کې یا په ګوګل کې دوی څنګه زده کړي؟ په یوټیوب او ګوګل کې که تاسو وګورئ نو پای کې خو د مخکې نه ډېر زیات ویډیوګانې او کورسونه پراته دي چې خلک کارولی شي، په هغې باندې ځان زده کړې کولی شي. خو که هغه هم نه شي کولی نو دا کم غټ ماډلونه شي لکه چیټ جی پی ټي ده، جیمنای ده، دا وړیا دي، په دې هېڅ پیسې نه راځي. دو هغې ته تللی شي، په پښتو کې دي یا د غږ په ذریعه باندې یا د لیکنې په بڼه باندې پوښتنه کولی شي، زه دا کار کول غواړم، ما ته لاره وښایه، قدم په قدم لاره وښایه. هغه تاسو ته پوره یو لاره جوړولی شي چې لکه زه دا کول غواړم، زه یو اشتهاري کمپني کول غواړم، زه یوټیوب چینل پرانیستل غواړم، زه یو زده کړه کول غواړم، تاسو ته یو قدم په قدم لاره ښوی شي. بیا که پای کې به تاسو ته ستونزه راځي، نه پوهېږئ، تاسو بیا بله پوښتنه کولی شئ چې دا اوس څنګه وکړم، هغه ټول لار تاسو ته ښوی شي. خوږو اورېدونکو، له ساینسدان حنیف الرحمن صاحب سره خبرې کوو. دلته پیډینګټن ته راغلي یو او نن بیا ساړه هم دي او یخ هم دی. نو زموږ ګران ساینسدان صاحب حنیف الرحمن، لکه ځینې ځوانان دي هغوی بېروزګاره دي، په دا وطن کې بېروزګاري هم ډېره ده، هغوی ته تاسو لنډه لاره کومه وښویاست چې دوی دغه زده کړې وکړي او کیدای شي دوی ته د ګټې وټې دغه ټولنیزې رسنۍ فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام دا د ګټې وټې یو سرچینه او ذریعه هم جوړه شي؟ زه به په لنډه توګه دا ووایم چې که نور هېڅوک په کومه لار نه پوهېږي، فیسبوک چې دی یا میټا کمپني چې ده هغه د هر چا په موبایل کې شته او د هغې کې د مصنوعي ځیرکتیا ماډلونه شته چې وړیا دي، په هغې د هغوی پیسې نه راځي. په هغې باندې دو پریکټس وکړي، ازموینه وکړي، په هغې باندې وکړي چې زه یو انځور څنګه جوړولی شم، یو ویډیو څنګه جوړولی شم، یو مقاله څنګه لیکلی شم.
په پښتو ژبه کې هم دوی پوښتنه کولی شي. د هغې نه دو پیل وکړي، د هغې نه دا مهارت واخلي. کله چې دو لکه دا پرامپټ انجینرینګ زده کړي نو ځان هم کار کولی شي او دغه مهارت په انټرنیټ باندې خرڅولی هم شي. په هغه باندې دو دا خدمات نورو خلکو ته هم کولی شي. نو زه به دا وایم چې د ټول نه اسانه او دغه طریقه دا ده چې دو د میټا چې د کوم یا د چیټ جی پی ټي چې دی په هغې باندې کښېني، په هغې باندې 1 نه 2 نه 3 4 شیزونه هغه وکړي او ځان پوه کړي چې یو انځور څنګه جوړېږي، ویډیو څنګه جوړېږي. خلک به زموږ غږ اوري چې دا تاسو اوس موږ ته مشورې راکوئ، موږ ته یې راویم ښیاست داسې تاسو داسې چل کولی شئ چې زموږ ځوانانو ته پیغلو زلمو ته دغه چل هم ور زده کړي. دا چل ما خو په خپل ځان په دې باندې د مخکې نه لږ کار شروع کړی دی او یو څو ویډیو هم دغه کړي دي او په هغه کې موږ دغه ښایو چې په دې کې څنګه تاسو دا مختلف کارونه کولی شئ که تاسو هر برخې سره ژوند ساتئ. خو زه به دا ووایم چې څنګه خلک یو نوې ټکنالوژۍ سره نابلد دی، لکه مخکې چې کرپټو کرنسي راله یا ایر مصنوعي ځیرکتیا راله، دا یو نوی شی و. فیسبوک په خپله یو نوی شی و. د وخت سره خلک هغې سره بلد شو. نن د پښتونخوا، جنوبي پښتونخوا، شمالي په ټول سیمه کې د هر چا سره دا موبایل شته، کارول هم کوي، په کرپټو کرنسي هم پوهېږي. نو دغه شان دا وخت د دې دی را روان دی. خو چې موږ څو نظر صرف په 2-3 شیزونو باندې ځان پوه کړو چې مصنوعي ځیرکتیا کې انځور څنګه جوړول دي، ویډیو څنګه جوړول دي، یو ریسرچ څېړنه څنګه کول دي. زما په خپل نظر کې د څېړنې کار داسې دی چې دا د ژوند هر برخې ته ګټه ورکوي. که یو کس دا هم وایي که نه چې زه په مصنوعي ځیرکتیا کې انځور څنګه جوړ کړم، دا یو څېړنه ده، وړوکې ده، کوچنۍ ده او لا که هغې ده، خو دا یو څېړنه ده چې هغه په دې باندې 2-3 مقالې دغه وګوري نو هغه دغه کس نه به زیات کار کوي چې کوم په پټو سترګو لګیا دی، مختلف کارونه کوي. ځکه چې هغه قدم په قدم هغه وکړه، دا به وخت کم لګي. نو اولنی کار چې مونږ لکه څېړنې طرف ته زیات هغه وکړو، که هغه وړوکی کار وي که غټ، خو چې مونږ دا ووایو چې د یو کار صحیح توګه یا میتھډ چې کوم دی هغه کم دی، میتھډولوژي په هغه باندې کار. ډېره مننه. نو ساینسدان حنیف الرحمن صاحب څخه ډېره مننه. قاسم خان مندوخیل یم، تر بلې خپرونې مو پر لوی او بخښونکي څښتن سپارو. روغ او جوړ اوسئ.